سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځو کې د کورنیو چارو وزیر د ډېر اوږد سفر په لور وتلی و د افغانستان څخه چې په هغه کې فکر کوم څه ناڅه یو میاشتې په بهرني سفرو باندې تیر کړه چې تېره ورځو کې افغانستان ته بیرته راګرځېدلی و. نن پر دغه سفرو باندې خبرې کوم چې کوم ځای ته تللی و. حقاني امارات تللی و، حقاني قطر ته ولاړو، هم حقاني عربستان ته ولاړو، حقاني ترکیې ته ولاړو. څلورو هیوادو ته سفرونه درلودل او دا هیوادونه هغه هیوادونه چې دي چې اوس مهال د نړۍ هغه ټوله سیاسي تعاملات کې داخل دي او دا سیاسي تعاملات جوړوي او خرابوي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې حقاني ولې د هیوادو ته ولاړو او هدف یې څه دی او موږ افغانستان راتلونکي کې کوم تغییرات راځي که نه راځي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. دا هغه یو څو پټ عکسونه دي چې د عربستان له سفره چې شاید تاسو په ټولنیزو پاڼو کې لیدلی نه اوسئ، د حقاني د عربستان د سفاره څخه چې افشا سوي دي او ډېرو بعض رسنیو دا نشر کړي دي. او دلته که تاسو ووینئ د اماراتو دغه پخوانی عکس دی او دغه څو ورځې کې بل نوی عکس هم وړاندې کړی چې دی امارات ته تللی و. دلته به یو بل عکس هم پیدا کړي. دا عکس فکر کوم چې دلته یو بل عکس دی چې دی په ترکیې کې لیدل سوی دی، یعنې ترکیې ته هم تللی دی او په ترکیې کې هم د ډېرو خلکو سره لیدنه کتنه کړې ده. چې نن په دغه موضوع باندې خبرې کوم چې په حسن کې پلان څه دی او ولې حقاني په دغسې یو حساسو وختو کې دوی په دومره اوږد سفر باندې ولاړو او د سفر موخې څه ده. او ښه تصویرونه تاسو ولیدله، تاسو په ټولنیزو پاڼو کې، تاسو په خبرونو کې په دې هکله باندې تاسو معلومات نه لرئ. ډېره معصقو منبعو راته دا خبره وکړه چې عربستان ته سفر کړی دی، قطر ته سفر کړی دی او ترکیې ته سفر کړی دی او په امارات کې هم پاتې سوی دی. ښه اوس پر دې باندې خبرې کوئ چې په امارات کې د چا سره لیدلی دي. امارات کې د اماراتو ولسمشر سره لیدنه کړې ده. په قطر کې د قطر د امیر سره لیدنه کړې ده. په عربستان کې د عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه کړې ده. او دا ډول خبرې نشته چې هغه به د شهزاده سره لیدلی اوسي که لیدلی نه اوسي. او هلته هم مکه شریف ته هم تللی دی. د هغه وروسته دی تللی دی قطر ته تللی دی، ترکیې ته تللی دی. په ترکیې کې هم د ترکیې چارواکو سره لیدنه کړې ده او د هغه وروسته د افغان مشرانو سره هم لیدنه کړې ده چې د افغان مشرانو لیدنه چې د استاد سیاف سره یې کړې ده هغه په راتلونکي ورځ کې ویډیو به یې نشر سي او هغه ویډیو به هم تاسو ووینئ. راځو پر اماراتو باندې خبرې کوو چې امارات ولې دومره داسې لري چې باید حقاني هلته ولاړ شي او خپل د اماراتو ولسمشر د حقاني سره لیدنه وکړي. حقیقت دا دی چې په دغه ورځ کې په منځني ختیځ کې ډېر تحملات به راسي، په نړۍ کې به ډېر تحملات راسي. روسیې چې ده د څه سره د روسیې ولسمشر چې دی د ټرامپ سره کښېني، د هغه چیرې کښېني؟ هغه هم په عربستان کې کښېني. عربستان کې چې کښېني، عربستان څه غواړي؟ عربستان چې دی هغه د ایران فشار غواړي او پر پوتین باندې دا فشار راوړي چې د ایران شاه خالي کړي. او چې د ایران شاه خالي کړه نو دا ور کې ایران پاتې کېږي. چېرته پاتې کېږي؟ ایران یوازې متکي کېږي د افغانستان او د عراق او د پاکستان او د ترکمنستان او د خپل د همسایه صادرات ته. که ایران همدغه صادرات ونه لري نو دا امکانات شته چې ایران د اقتصادي له نظره بیخي فلج سي او دغسې په مخ باندې ووړېږي. اوس عربان غواړي چې افغانستان دپاره یو اقتصادي بدیل جوړ کړي چې د ایران سره چې کوم راکړه ورکړه ده هغه باید مکملا ختم سي او د ایران سره چې کوم ارتباطات دي هغه باید ضعیفه سي او د ایران چې کوم خواهشات دي چې په افغانستان کې هغه باید وسي هغه باید بیخي صفر حالت ته ورسیږي. دا د عربانو غوښتنې دي چې دا څه کې په اماراتو کې هم دا غوښتنې مطرح سوي دي او دا یې د حقاني څخه هم کړې ده. او په دغه ورځ کې د اقتصادي شورا رئیس
ملا عبدالغني برادر هم داسې تللی دی، امارات تللی دی، قطر تللی دی، عربستان تللی دی، نو دغه هیوادونو ته هغه هم تللی دی او هغه سره هم دا موضوعات مطرح کړي دي چې تاسو باید د ایران سره خپل تعلقات کم کړئ او خپل ملګرتیا چې د ایران سره لرئ هغه هم ضعیفه کړئ. بله موضوع چې دا یو د ایران موضوع ده چې هلته پرې خبرې سوي دي. بله موضوع چې ده په راتلونکي کې روسیې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې باید یو حکومت جوړ سي. د روسیې غوښتنه هم همدغه ده چې په افغانستان کې باید یو حکومت جوړ سي او دلته باید یو داسې حکومت جوړ سي چې جواب ویونکی واوسي، نړیوالو ته جواب ورکړي او د خپل همسایګانو ته جواب ورکړي او د خپل د همسایګانو عزت وساتي، د خپل همسایګانو سره سیاسي تعاملات را پیدا کړي. دا د روسیې غوښتنه ده او د امکان لري چې راتلونکي کې داسې ووسي، د افغانستان په اوسني حاکمیت کې تغییرات راسي. دا تغییرات د امکانات د دې شته چې حقاني به د رهبر په حیث باندې وټاکل سي او نور به د پخواني ټوپک سالاران چې په جمهوریت کې وه هغه به هم راسي او یو ګډ حکومت به بیا جوړ سي تر څو یو سیاسي بدلون په افغانستان کې را پیدا سي او نړیوال هم په رسمیت وپېژني او دا سیاسي حرکت را پیدا سي. د همدې سیاسي حرکتو په خاطر باندې حقاني غوښتی و او حقاني سره د قطر امیر دا خبره کړې ده، هم د اماراتو مشران دا خبرې کړې دي او هم د عربستان مشران دا خبرې کړې دي او هم د ترکیې مشران دا خبره کړې ده چې تاسو باید یو تعامل ته کښېنئ، چې یو تعامل وکړئ او دغه تعامل باید داسې تعامل واوسي چې دا د نړیوالو چې کوم غوښتنې دي، د نړیوالو چې کوم پوښتنې دي او د نړیوالو چې کوم نیوکې دي دغه ټول حل کړئ. دا داسې نه کېږي چې موږ خپلواک یو، موږ د نړۍ په غم کې نه یو، موږ چې څه کوو هغه دا ډول نه اوسي. یو داسې د وړو پزه حکومت باید جوړ سي، حاکمیت به یې هغه پټ ملا ته نه اوسي، هغه احساساتي ملا دی، دا سړی به لږ ډیموکراټ اوسي، دا کس په واک کې سي او امریت او مشري به د ده په غاړه اوسي او دا یو رئیس الوزرا چې دی هغه به ډاکټر عبدالله وټاکل سي یا به یو بل ټکنوکراټ چې نکتایي تړلی اوسي هغه به وټاکل سي او وزیران به هم نمایي به یې لنګوټې ولري، نمایي به یې رخچینې ولري او نمایي به هم کوټ شلوار او نکتایي ولري. داسې یو حکومت جوړیږي چې د هر برخې څخه کسان واوسي تر څو د نړیوالو خولې چپې سي او راتلونکي کې چې په افغانستان کې څه حالات را روان دي د دغه حالت کابو کولو لپاره، جنګچالو دپاره، د روسیې د تشویشاتو دپاره، د چین د تشویشاتو لپاره یو جوابګویه دولت په افغانستان کې جوړ سي تر څو دا ستونزه په یو ډول نه یو ډول باندې حل سوی اوسي او د نړیوالو غوښتنې او د نړیوالو ستونزه هم تر یو حده حل سوی اوسي. دا دویمه موضوع ده چې په داسه باندې په دې سفر کې د دغه ټولو هیوادو مشرانو د حقاني سره مطرح کړې وه. بله موضوع چې ده په دریمه موضوع کې د حقاني او د کندهار د ګروپ اختلافات خبره ده چې دا اختلافات ډېر سوي وه. نو عربان غواړي چې دا اختلافات باید ژر تر ژره حل سي، ځکه چې قطر هم په دې باندې موافقه نه ده چې د دوی په منځ کې اختلافات پیدا سي، امارات هم نه دی، سعودي عربستان هم نه دی. دغه درې هیوادونه چې دي عربان دوی پوهیږي چې پښتانه باید په واک کې واوسي او د دې واک پاتې کېدل او بیا بالخصوص د طالبانو چې کوم رهبري ده دا باید په واک کې پاتې سي، ځکه که دا نور خلک شمالي ټلواله راځي، شمالي ټلواله نه سرب معلوم دی نه بور معلوم دی، هیڅ معلوم نه دی. یو ورځ کې د روسیې سره ناست دی، بل ورځ کې د چین سره ناست دی، بل ورځ کې د عربستان سره ولاړ دی، بل ورځ کې د امریکا سره ناست دی، هیڅ هدف معلوم نه دی. نو هلته هم دغه ستونزه بیان سوې وه چې دا خپل اختلافات چې پیدا سوي دي د اختلافات باید له منځه ولاړ سي تر څو حکومت پایداره پاتې سي او دا یو آینده نګر واوسي او کومې ستونزې چې دا ستونزې باید حل سي. دا خبرې هغه خبرې دي چې یو ډېر نږدې کس د دې کسانو چې په جمهوریت کې هم ښه وظیفه یې درلوده هغه راته د
موضوعات را شریک کړه چې داسې موضوعات سوي دي او دا کس دومره سفرونه کړي دي او دا سفرونه بې هدفه نه دي او دا ځل به د افغانستان په راتلونکي باندې به یو غونډه په دغه نږدې وخت کې به یو غونډه کېږي دا چې دا غونډه په کوم هیواد کې کېږي لا معلومه نه ده ځکه چې د قطر غونډه هم چې ویل سوي چې په قطر کې غونډه کېږي هغه غونډه ونه سوه او نتیجه که وسوه هم نتیجه یې صفر بې نتیجې غونډه وه نو دا واره کې چې کوم غونډه کېږي هغه کې هم یو څه امکانات ډېر دی چې په هغه غونډه کې حقاني وو ملا برادر وو د شمالي ټلوالې په رهبري باندې به استاد سیاف اوسي یعنې ټولو د جمهوریت په رهبري باندې به استاد سیاف اوسي ډاکټر صاحب عبدالله اوسي کرزی صاحب اوسي دا کسان به اوسي نو یو جرګه جوړیږي او دا جرګې کې به هم یو څه تغییرات به د افغانستان په راتلونکي سیاسي برخې کې ترسره سي دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسي هیله مند یم چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راسي یو سیاسي تغییر راسي چې دغه ټول ناخوالې او بدبختیانې چې دي د حل سي او د زموږ په خواره واره افغانان چې په ټول نړۍ کې همدا اوس بې سایبه پاتې دي هر ملک کې وهي په سر باندې هر ځای بیا به کېږي بې عزته کېږي دغه ته یو حکومت پیدا سي چې په ټول نړۍ کې د دغه افغانانو عزت خوندي پاتې سي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه